د کابل د مبین فتحې د دوهمې کلیزې په مناسبت د العصر نشراتي او فرهنګي انجمن په نوښت جوړ شوی ادبي بانډار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الآية. په غونډه کې موجودو قدرمنو لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو او د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلینو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. له هر څه نه مخکې تاسو ټولو ته د زړه له تله ښه راغلاست وایو. هر کله راشئ، الله تعالی مو راوله. ثانیا، لکه څنګه چې تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده، زموږ ستاسو هیواد افغانستان له تیرو 2 لسیزو راهیسې د صلیبي ښکېلاکګرو تر نیواک او اشغال لاندې و. په دې 2 لسیزو کې افغان مؤمن ملت او د دې ملت بچو بېدریغه قربانۍ ورکړلې او د لکونو شهداو او په میلیونونو معیوبینو او زخمیانو په بدله کې لله الحمد الله تعالی د اشغال تور ټغر ټول او په ځای سپین سپېڅلی اسلامي نظام حاکم شو. له نن څخه پوره 2 کاله وړاندې د همدې سپېڅلې مبارزې هغه وروستي پړاوونه و چې د افغانستان د اسلامي امارت مؤمن او د الله تعالی په نصرت متوکل مجاهدین په داسې حال کې د هیواد پلازمینې کابل ښار ته داخل شول چې سپین کلمهدار توغې په لاس او د تکبیر ملکوتي نعرې په خولو باندې وې. د تکبیر په نعرو سره دوی زموږ استاسې د 2 لسیزو دې ستر مزل ته بالاخره د پای ټکی کېښود او لله الحمد له ټول هیواد څخه د صلیبي ښکېلاکګرو او نیواکګرو ټغر ټول او په ځای د افغانستان اسلامي امارت او سپین سپېڅلی اسلامي نظام حاکم شو. نن ورځ د همدې ویاړمنې او پرتمینې ورځې 2مه کلیزه ده چې د العصر نشراتي او فرهنګي انجمن د مسؤلینو له لورې د دې انجمن د دفتر په انګړ کې ستاسو قدرمنو په ملتیا باندې لمانځل کېږي. انشاءالله په همدې مناسبت به یو مختصر ادبي بنډار او مجلس ولرو. له تاسو ټولو څخه هیله کېږي چې تر پایه پورې پوره په زغم او حوصلې راسره پاتې شئ. د دې لپاره چې دا مجلس ملا منور او له فیوزاتو ډک شي، غواړو مجلس د قرآن عظیم الشان د 2 مبارکو آیتونو په تلاوت سره پیل کړو. د قرآن عظیم الشان د 2 مبارکو آیتونو د تلاوت لپاره بلنه ورکوو محترم رور قاری صاحب منصور غزنوي ته، تر څو د کلام الله د 2 مبارکو آیتونو په تلاوت سره زموږ استاسې دا مبارک مجلس پیل کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر
لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم.